یو سوال یو زنانه کړی دی او هغه دا سوال دی چې وایي ما د تره د زوی سره واده کړی او د هغه نه یو لور هم پیدا شوې ده چې هغه معذوره ده. وروسته پته ولګېده چې په ده باندې په دې کس باندې په دې هلک باندې چپې راځي، ذهني برابر نه دی پوره، کله ناکله د لیونتوب چپې پرې راځي. سوال دا دی چې دا د ده نه د خپله نکاح ختمولی شي او که نه، فسخ د نکاح کولی شي او که نه، او که چېرته دوی جدا کړی شي نو دا جنۍ د چا په حق کې رسي؟ الجواب، که چېرته واده کې داسې عیب راوځي په هلک کې یا په جنۍ کې چې هغه پټ کړی شوی، نو بیا د عقد د واده چې کوم شوی دی که نه، دا واجب نه دا بیا جایز شي. یو عقد لازم دی، لازم لازم به پوره کې، یو عقد جایزي یعنې ستا مرضي ده، که پوره کې او که نه پوره کې. دې کې دې زنانه ته اختیار دی، وجدا چې دې سره دوکه شوي دې ته دا خبره نه ده بیان کړې چې په دې هلک کې دا عیب شتي، نو موږ وایو چې عقد مات نه شو، خو دا اوس عقد جایز دی. که چېرته دا زنانه صبر کول غواړي او صبر کولی شي او د ده سره ګزاره کولی شي، دا یې خپله مرضي. او که دا وایي چې نه زما د ده سره ژوند نه تېرېږي او زه صبر نشم کولی، نو د دې حق دی چې دا خپله خبره قاضي ته، د علاقې مشر ته هغه ته اوچته کړي او هغه د دې دا نکاح چې دی هغه فسخ کړي، ختم یې کړي. وجه دا دی چې یو دا خبره یاده کړئ، ګوره د پښتنو په خوله باندې یو خبره ډېره اورېدل کېږي، ما اورېدلې ده، وایي هلک څه خبره نه ده خو چې جنۍ کې عیب نه وي. تاسو نه ده اورېدلې چېرته؟ هلک څه خبره نه ده خو چې جنۍ. سوال دا دی چې دا جنۍ هم د الله مخلوق دی که نه؟ نه دی د الله مخلوق او د دې هم حق دی. دا د واده هغه مقاصدو ته رسېده غواړي چې کوم د واده ګډ مقاصد دي، نو دوی به هلک کې که هر قسم عیب دی څه خبره نه ده چې جنۍ کې عیب نه وي، او مور به ګرځي هلک له هلک له داسې جنۍ ګورم لکه دا بله، او زوی ته به نه ګوري چې هغه به کوم حال کې، که هغه دیني حال وګوري او که د هغه بدني وګوري، عقلي علمي لحاظ سره، نو د الله نه یره پکار ده. څنګه چې حق د نارینه دی چې دی د واده نه خوند والي، دغه شان حق د زنانه دی چې دا د واده نه هغه خوند والي او هغه ثمره او هغه فایده دې ته میلاو شي چې کوم په واده کې. زنانه واده کې څه دي چې دې ته امن میلاو شي، د اوچت لاندې رزق ورته میلاویږي، بچي ول الله ورکړي، د مینې محبت ژوند د خاوند سره جنسي چې کوم د دې رغبت دی هغه پوره شي. دا د زنانه حق دی، داسې څاروی نه دی چې موږ یې کور ته راوړو موږ به تړلی. څنګه چې د دې نارینه حقونه دي، الله وایي داسې د زنانه هم دي. قرآن کې دا خبره ده، اگر که د سړي حق وي لږ اوچت دی. بیا د ماشومه چې ده دا د هغه وخته پورې چې څو پورې یعنې دا هوښیاره شوي نه وي او سن التمیز ته نه رسېدلي، دا د مور حق دی چې د هغې سره اوسېږي، ځکه چې دغه عمر پورې د دې ساتنه بل څوک داسې نه شي کولی لکه څنګه چې مور کوي، الا دا که دا بل چا ته ودیږي. او حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی دی، او په رسول صلی الله علیه وسلم پسې کله زنانه رالاږي وویې یا رسول الله دا زما زوی دی، دې زما نه پیدا شوی دی، ما ساتلی دی، او پلار یې وایي چې نه زما نه یې راکاږي را ماشوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي انت احق به ما لم تنکحي، چېرې دې بچي ډېره حقدار یې تر څو چې تا بله نکاح نه کړي. که بله نکاح کوې نو بیا نه، بیا واپس کړه، او چې بله نکاح لا نه کړي او ماشوم لا وړوکی که ماشومه وړی، نو بیا مور ډېره حقدار دی چې دا بچی هغه ځان سره وساتي. والله اعلم. ها
دا ورو سوال کړی دی، ډېر ناشنا سوال دی. و یو سړی راولګېد خپلې ښځې له طلاق ورکو او د هغې څه داسې د طلاق داسې معقوله او شرعي وجه نه وه. د طلاق معقوله او شرعي وجه هغه نه وه، یعنې هسې ورته طلاق ورکو. نو بیا جرګه کېناسته، نو جرګې دا فیصله وکړه چې دی به دومره دومره مال بیا ښځې له ورکوي. دغې زیاتې کړې طلاق یې ورکړي دي بې وجې. نو آیا زنانه دپاره دا مال حلال دی او که نه؟ ګوره دې ته په عربۍ کې وایي الطلاق التعسفي. دا طلاق چې کوم د سړي نه واقع کېږي د دې صحیح معقول وجه نه شرعي څه وجه نه، نو دا مکروه دی، ښه کار نه دی. او قرآن کې الله وایي فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. که دا ښځې ستاسو خبره مني او ستاسو تابعداري، نو بیا لار د جدایي مه لټوئ، بیا څه له طلاق ورکې. بلکې بعضو علماو دا ویلي دي وي دا کار حرام دی. دا بعضو فتوا ده، نور تحقیقي قول هم دی چې دا کار مکروه دی، یعنې ښه کار نه دی. او بعضو ته حرام ویلي ځکه چې دی ښځې ته نقصان ورسوي. خو که حرام ورته هم ووایې که نه، نو شریعت کې داسې دلیل نشته په دې خبره چې څوک بې وجې طلاق ورکړي نو هغه به جرمانه ورکوي. دا جرګې هسې د خپل جیب نه فیصله کړې ده. ګورې جرګه کې چې کوم خلک کیني که نه، دا علما نه وي. ګورې دوی له پکار دی چې د دین طرف ته او د دین مسلې نه چیړي. جوړ جاړی دی، دا مشران کوي، دا ښه طریقه ده. جوړ جاړی زه خیر ته ګزاره وکړه، زه خیر دی، خو فیصله نو د مسلمانانو فیصلې هغه په کتاب او په سنت کې قرآن او حدیث باندې کې فیصله دین دی. نو که چېرته داسې چې موږ فیصله کوو یو حکم اورو، نو بیا به هغه څوک اورئ چې هغه صحیح په قرآن او حدیث باندې پوه وي. دا بیا د دې کار نه چې دا سپین ګیری، زمون هم سپین ګیری هم دی، قدرمن هم دی، مخوریز هم دی، هر څه دی، خو حدود دي، پولې دي. ستا سپینه ګیره، ستا کم قدر چې دی، کم عزت چې ستا دی، کم مقام چې دی، هغه ستا دپاره په دین کې بغیر د دلیل نه خبرې نه روا کوي چې زه خیر د سپینه ګیرې دی چې څه د زړه کې راځي هغه وایه. نه، دا کار بې دلیله دی، غیر شرعي دی چې په یو سړي باندې جرمانه ولګې په دې څه کې چې الله او د الله رسول به جرمانه نه لګوي. او دا شریعت کې یو قانون دی وي الجواز ينافي الضمان، چې یو شي کې جواز یو سړي ته میلاو شي، یو کار د هغه دپاره روا دی، نو دې بیا ته ذمه ورکولی نه شي، په ده جرماني نه شي اخودی. دې سړي له طاقت د طلاق ورکولو نه ورکولو دا چا ورکړی دی؟ د الله ورکړی. صحیح ده، موږ وایو چې دا کار غلط وکړو. غلط دا چې وجه یې نه تا طلاق ورکړو، نه به دې ورکولی. سړی ورته خبره دوه واورئ، نصیحت ورته وکړي، مناسب نه په دې جرماني یې ښوده، دا غلطه طریقه ده. زنانه چې طلاق کړی شي که نه، چې طلاق کړی شي، د دې مهر هغه به دې ته میلاویږي، دا دې حق ده. او که طلاق رجعي یعنې اولنی او دویم طلاق ده، نو د عدت د ورځې دا به د خاوند په کور کې تېروي، دی بل حق دی. او په دې باندې خرچه کول په دغه ورځو کې دم په خاوند حق دی. د دې نه علاوه د زنانه حق نشته. نو دا د جرماني د پیسې چې ایښودی شوي دي که نه، دا زیاتې دی او د دې ښځې دپاره نه دي حلال. حدیث کې راځي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د یو مسلمان مال د بل دپاره نه دی حلال مګر دا چې د هغه نفس پې رضایي یا پې خوشحالي، هغه مال حلال. زور به یو سړي جرمانه کړي، نو زنانه له پکار دی چې دا مال دې سړي ته واپس کړي. او موږ بیا هم دا وایو، دا موږ نه دي ویلي چې دې سړي ښه کار کړی دی. بې وجې طلاق ورکول چې معقول وجه نه وي، شرعي وجه نه وي، نو دا ښه طریقه نه ده، غلطه طریقه ده. خو دومره ده چې موږ پې د ځان نه جرمانې هغه نشو لګولی او عرش والا پې جرمانه نه ده لګولی.